یو داسې شخصیت چې د هغه نوم حضرت عثمان ذوالنورین دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه شخصیت دی چې هغه ته ذوالنورین ویلی شي. ذوالنورین نبی علیہ الصلاۃ والسلام یوه لور په نکاح باندې ورکړه، نو د هغې د وفات نه بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام بله لور په نکاح باندې ورکړه، او نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما څومره لوڼه وې او د حضرت عثمان په نکاح کې هغه وفات کېدی، ما به بله ورکولې، ما به بله ورکولې، ما به بله ورکولې. زما د زړه ټوکړې وي او ما حضرت عثمان ته حواله کولې به. 18 ذی الحجہ د لوی اختر غالباً اتم ورځ 18 ذی الحجہ دا د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. او کله چې د دې نورو صحابه واقعات واوري د انسان کیفیت یو عجیبه شي، خو چې د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د هغه په زندګۍ نظر واچي او د هغه د زندګۍ نه بعد د هغه په شهادت نظر واچي، انسان مکمل کیفیت کې د هغه چینج راځي چې یو داسې انسان الله اکبر د هغه واقعات چې ګوري د انسان په بدن باندې ویښته ودرېږي، قربانیان یې وګوري، د هغه حیثیت او مرتبه وګوري، د هغه فقاهت او هوښیارتیا حکمت وګوري، د هغه اصلاح پسندي، د هغه مرتبه وګوري. ډېر عجیب عجیب تاریخ دا په اوراقو کې د هغې راغلی دی. بلکې خبره داره چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تاریخی شخصیت نه دی، دا قرآنی شخصیت دی. یو خود تاریخ په بنیاد باندې یو سړی مقام و مرتبه والی، یو قرآنی شخصیتی. مدینه منوری کی د اوبو سخت پریشانی وا، انتہائی پریشانی وا. صحابہ کرام مسلمانان دا به یو ځای ته اوبو ته تلل، یو کویو او پاغی کی صحابہ کرامو نه به ډېرې پیسې اخیستي او د هغې نه بعد به مسلمانانو له اوبو ورکولې. دا د یهودیو دا یاد ساته، هر خبره کې دویمه خبره انسان ته رایادېږي. کله چې د یهودو ستانه فایده نه وي نو دا یاد ساته ساس کې اوبه هم نه درکوي، قطره اوبه هم نه درکوي. چې ستانې کله نورې فایدې وي او هغه خپلو فایدو ته ګوري، بیا تا ته هر څه مفت درکوي ظاهر کې چې دا شی موږ ته مفت میلاو شو، د دې نه او دا مفت میلاو شو، دا مفت میلاو شو. مفت نه وي، د هغې شاته بل څه وي، خپل مفادات کوي. وایي پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي، هغه دا نه کوي چې هغه تاله دا شی مفت، دا شی مفت، دا خوراک مفت، دا دوايي مفته، دا نه 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 نه، د هغې شاته ډېر لوی خبرې پرتې چې تا نه څه شی څه شی چې دی نو هغه ختمول غواړي، ستا نه څه شی اخیستل غواړي، تا په څه شي باندې چې کوم دی ستا هر څه اخلي.
مفت هغه چاله قطره اوبه نه ورکوي. تاریخ په دې ګواه دی. مسلمانان به تږي ورلل او یې به چې تر څو مو پیسې نه یې راکړې تر هغه وخته پورې به اوبه نه وړئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې مسلمانان په تند کې دي، ګرمیم ده، شدت ګرمي ده، اوبو ضرورت دی، او دغه ظالم یهودي بغیر د پیسو نه ورکوي نه، او مسلمان غریب هم دی، څه به کوي؟ په هغه سخت حالاتو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه یهودي ته ورغی او ورته ویل د کوی قیمت دی ولګوا، د کوی قیمت ولګید، نیم کوی د حضرت عثمان واغسته او د هغې طریقې کار یې دا وکړه چې یو ورځ به د کوی اوبه ته خرڅې، بله ورځ به یې زه خرڅوم. خبره په دې باندې وشوله اور حضرت عثمان راغی او مسلمانانو ته اعلان وکړ چې په فلانکۍ ورځ باندې تاسو کوی ته ځئ، اوبه راخلئ او مفت استعمالوئ. د زرګونو روپو کوی دی. نیمه باندې خبره شوي یهودي ته ورتلل ختم شول. تر دې پورې تاریخ لیکي چې یهودیانو ته کله پته ولګېده چې د حضرت عثمان کوی په نیمه اخیستی دی او په خپل نمبر کې مفت اوبه ورکوي. هغه هم د خپل یهودي نه اخیستل، د اوبو پرېښودل او د حضرت عثمان په نمبر کې به راتله، اوبه به یې وړلې، مفت اوبه به یې وړلې. یهودي دې ته مجبوره شه چې هغه ویره دا نیم کوی هم والا. حضرت عثمان لاړ او د هغه نیم کوی چې څومره قیمت و هغه یې ورله ادا کو. تمام کوی د اوبو دا حضرت عثمان واغست بیر روما او هغه وقف کو، ورته ویل چې سکۍ د دې نه اوبه. دا د حضرت عثمان قربانۍ وي. د غزوه تبوک موقع راغلې ده. د غزوه تبوک په موقع باندې چا څه قربانۍ ورکولې، چا څه قربانۍ. حضرت ابوبکر صدیق لویه قرباني ورکړه، د کور غون مال یې راړه. خو ستاسو څه خیال دی چې د حضرت ابوبکر صدیق په کور کې به څومره مال و؟ موږ خو وایو چېرته به ګاډي به و، دا به و، دا به و، دا به و. د حضرت ابوبکر صدیق د غریبۍ کور و، خو الله د هغه اخلاص کته. کور کې څه هم پرې نه غوښتل، په غریب کور کې هم څه پرې نه ښودل، او د الله د دین دپاره حضرت ابوبکر صدیق پیش کړل. حضرت عمر لاړو، د کور نیم مال یې راړو. د حضرت عثمان نمبر راغی او د حضرت عثمان نمبر چې راغی نو حضرت عثمان راغی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا دومره اسونه زما را طرف نشو، د دې سره دومره اسلحه لګي دا زما را طرف نه، دې سره دومره مجاهدین لګي دا زما را طرف نه، دا دومره اوښان دا زما را طرف نه، دې باندې دومره خوراک لګي دا زما را طرف نه. دا دومره لویه قربانی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وا، دومره لویه قربانی وا. کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د حضرت ابوبکر صدیق په زمانہ کې په مدینه منوره باندې قحط راغی او دومره شدید قحط راغی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې ته مجبور شو چې الله تعالی لاس اوچت کړي دی او فریاد کوي الله تعالی اسم نشتا، مدینه کې خوراک ختم شوه دی، غله ختمه ده، لاس اوچت کړي دی الله تعالی الله هذه بلدتو نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے دا اللہ ذاتا اے رب العزتا،
اے رب العالمین دا خو آغا خار دے اغا خاریه دا چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پراتلو منور شوی دا مدینه منور شولام اغا خار دے اغا خاریه دا اللہ مسلمانان دی پدے کی صحابہ کرام دی پدے کی بزرگان ہستیان دی پدے کی لوی لوی خلق دے پدے کی کچر دا سختی پا منگ بانے دغا سرازی اللہ زمانگا حالت بخرابی گی او دا غیر دین با پا منگ پوری خان دی اللہ دیر سخت حالت راغلے دے اللہ تدخ پل طرف نزمانگا امدادو کی ویدہ بت پرز بانی حضرت ابو بکر صدیق دا دعا اکڑا او چی گوری دا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا جمعی منسکاو نو دا جمعی دا منبات چکل صحابہ کرام دا مسجد نووتل نو عبادی خونوی دا سی لرزائی کی گوری چی دوڑی راخی جی او سیو لویا قافل را روانه دا لویا قافل را روانه دا یول سو خان دی سمرا 1100 خان سرد سامانونو خوراک غلط پی تاریخ لکلی دی یول سو خان دارا روان دی او یو لوی دوڑی دی یو لویا قافل را روانه دا دغه د چکله دغه ترانیز دو شوا مدینی منوری تا دلته قحطو خلق ویل د شام نه خلق جوړ سامان روز غلولو او سامان راوړو دلته کې حالات داسې دي نو د مدینی تاجران مخ کې وروتل لالچیان خو وی کنه پار ځای کې نو د مدینی تاجران مخ کې وروتل او چې یره دا غلوالو نو دی الته چې والو نو دلته به ډیره پیسه منګلو کی الته به ارزانه والو دلته به ګرانه د بعض خلکو خدا سوچ او فکر یې کړي چې خدا لګ نورې را ټیټه کی چې زمونږ د مالوزی لګ نورې را سخته کی چې زمونږ کار وشي نو دې ته نه ګوري چې د مسلمان سختی ده مسلمان ته تکلیف ده مسلمان په مصائب و مشکلاتو کې دے نا خپل پیسې ته ګوري نو هغه هم بس د پیسې غرضیانو چې پته ولګي دا یول سو خان دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په پیسو باندې اخیستلی شوی غلوا او د شام نه را روانه شوی او رسیدل حضرت عثمان مخه ته وروت یو تاجر راغی ورتوی تا چې په شام کې په کومو پیسو باندې اغستی دي تعالی مونږه مثال چې په سلو دی اغستی 110 روپۍ درکو هغه وینا ماته د دې په ډبل ملاویږي تاسو باندې نه خرڅوم 120 والا تر دې پوری لیکي تاریخ چې ورته ویل چې په 100 روپۍ دی بار اخستی دي نو 200 والا خورای کا وینا ماته په ډبل ملاویږي اخر کې ورته حضرت عثمان وایي ما ته د دې په 10 ګنا ملاویږي را کولای شي 10 ګنا ګټه راکې مالک دغه را کولای شي تاجران عاجز شو سوچ کوي زه تاجر یم دې تاجر دې په مدینه کې بل تاجر پاتې نه دی داخلي استانه سوکا په 10 ګنا استانه سوکا اخلي حضرت عثمان چې کله راورسېد مدینه منورې ته اعلان یو چې څومره غربا دي او څومره حاجتمند دي ټول راشي او یول سو خان او داغي غلای مفت تقسیم کړه وې ما چې د کم تاجر سره د تجارت خبر وکړه الله به مال داغي 10 ګنا راکې زما د الله سره بیا او شولا زما د الله سره بیا او شولا دا حضرت عثمان قربانی وی آغا حضرت عثمان چې کله د صلح حدیبیه مقراله او صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عمرې په نیت باندې تلیو د حدیبیه په مقام کې کافر و ایثار کړل شپږمه هجری وا
په هغه ځای کې چې کله ایثار شو نبی علیہ السلام صحابه کرام زیرای د ځان سره راوستل او د هغې نه مشوره اخیسته چې څه وکړو ټولو مشوره دا وکړله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره کې تکړه دی دی به ولیږو سفیر په طور باندې او دی به خبر اتره وکړي او دی کافرو ته به دا ووایي چې موږ د جنگ په غرض نه یو راغلي مونږ توري کې راړلي د خپل دفاع د لارې دپاره م راړلي دي مونږ سره اسلحې داسې نشته مونږ د عمرې په نیت باندې راغلي یو لہذا مونږ له اجازت راکړئ چې مونږ عمره وکړو حضرت عمر ورته ویل یا رسول الله حضرت عمر وی یا رسول الله ما ملیږه ځکه چې زما په هغه ځای کې چې کله زالته کې وم نو زما دومره دشمنانو لہذا هسې نه چې د لږې نه دله ډېره کم نو زما رائے دادا چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داولیگا نبی علیہ السلام دا حضرت عمر پر آئے بانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتخابو کو وجداو چې د رشتہ داری موا او د تجارت تعلق داری موا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله لاړ د سفیر د چا دی سفیر د جناب رسول الله دی کله چې د جناب رسول الله د طرف نه بطور سفیر لاړ مکی معظمه ته ابو سفیان سره ملاو شو هغه وخت ابو سفیان لا ایمان نه وروړلې ابو سفیان ته وی ګوره ته ډېر تاجر سړی د شام تجارتونه کې ته ډېر لرې لرې ځایونو کې ګرځېدلې تا ته د خلکو د خویونو د حالاتو معلومات هم دي لہذا زمونږ مسلمانان هغه دغسې راغلي دي او د حدیبیې دا علاقه چې وه دا د ابو سفیان په ګورنرۍ کې وه هغه وخت لا ایمان نه وروړلی وی مونږ ته اجازت وکړه هغه ورته وی ګوره ته هم تاجر سړی لہذا زما او ستا خبره دا به هله برابرېږي کله چې ته زما منې ځکه زه د دې ځای مشر یم ورته وی څه وی ګوره زما او ستا سترګې ولګېدې لہذا ته لاړ شه او ته کعبې طواف وکړه د کعبې طواف وکړه خپله وکار څه نور چاته د دې اجازت مونږ نه ورکو چې هغه دې راشي نور چاته به اجازت نه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات او داغه د طرف نه ماته اجازت نه داغه د وینا نه بغیر زه د بیت الله طواف قدرم نکوما وجه سوا علماء کرام وجه لکی وی وجه داوا چې یو طرف ته بیت الله دی خو بل طرف ته رسول الله دی اور د بیت الله په طواف کې ال ثواب دی چې کله د رسول الله حکم برابر دی ورسره چې د رسول الله حکم دی نو طواف کې دی اجر شته او چې د رسول الله حکم نه دی نو طواف کې هم ثواب نشته او سفیر د جناب رسول الله تعالی دی تر دې پوری چې د هغې سره خبرې اترې سمې نه شوي نو د مکې نورو مشرکانو دې صرف په یو کور کې نظربند کړه چې بس ته نورو پسې مه ګرځه به دلته کښېوی او څو ورځې تېرې کا او که بیا کله ځي دې خوا پروپیګنډه راله چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافرو نیولې دی او هغه شهید کا کله چې دا پروپیګنډه راورسېده او دا آواز مسلمانانو ته راورسېده وګوره د حضرت عثمان مرتبې ته چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو لوی مجمع ته خطاب کوي او هغه بیان کوي ورته ای زما صحابو راشئ اوس خبردارم زما په لاس باندې بیعت وکئ زما سره وعده وکئ چې د حضرت عثمان بدله به اخلی او که نه او څومره صحابه وو 14 سوه صحابه وو
سو صحابه سوارلس نیم سو صحابه د جناب رسول الله سره په دغه صلح حدیبیه کیو او چې کله بدلا اخلي نو پای کې هو خلق وای په جنگ کې ګوړې نشي ویشلې په بدله کې بتا ته مرګ راځي شهادت به راځي د عثمان رضی الله تعالی عنہ حیثیت وګورا سوارلس صحابه سو صحابه او سوارلس نیم سو صحابه د خپل ځان نظرانه د حضرت عثمان د پاره پیش کړه دا د عثمان حیثیت دی دا داغه مقام او مرتبه ده چې سوارلس نیم سو صحابه اگر راضی او د جناب رسول الله سره بیعت کوي په دې خبره چې موږ د حضرت عثمان بدلا غستول تیار یو شهادت کا راضی را دي شي پای کې د حضرت ابوبکر صدیق غونته انسان شتا پای کې د حضرت عمر غونته انسان شتا پای کې نور صحابه جلیل القدر هغه شتا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د شخصیات شتا آغا سکے چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود د حضرت عثمان د بدلی د پاره پیغمبر خپل ځان پیش کړي د دین د حضرت عثمان مرتبه لوی بیا د چاشتا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غنتزات هغه د حضرت عثمان د پاره شهادت مرتبه ته ځان مخکې کوي چې زمام د حضرت عثمان د پاره بیعت دارې او بیا د حضرت عثمان بیعت هغه څنګه پیش کوي چې هغه لاس یو جناب رسول الله په بل لاس باندې کړي وي دا د حضرت عثمان د طرف نه بیعت شو دې ته وګوره چې کله دا بیعت صحابه کرامو کړی دی الله رب العزت د برنا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هغه مرتبه او د درجه شان بیانوي لقد رضي الله برنا اعلان کی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله اعلان کوي د دې خبرې د الله ذات داغه د طرف نه اعلان د چا د پاره کیږي د حضرت عثمان د پاره کیږي الله د سوارلس نیم سوا صحابهو نام اور د جناب رسول الله د ذات نه چې هغه بیعتونه د هغه بوټي لاندې وکړل د سپ بارکی د حضرت عثمان په بارکی اذ یبایعونک تحت الشجره الله قرآن آیاتونه په هغه وخت کې راواستل قرآن د چا د پاره راغی د حضرت عثمان د پاره راغی صحابه کرام د چا د پاره بیعت وکم د حضرت عثمان د بدلی بیعت وکم جناب رسول الله د چا د پاره بیعت کړي د حضرت عثمان د پاره کړي ری وګوره مرتبه او درجه د دینه ببل کم وی بهر حال وخت ختم دی کتابونه په لیکلي شوی صحابه کرام دا معمولی خلق نو